په شلوریز کرکټ کې د راشد خان لخوا د اخیستل شویو ټولو ویکټو ډولونه په دې ویډیو کې سره ګورو. خو د ویډیو کتلو څخه وړاندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو سمې در ورسیږي. زموږ ټول معلومات د مارچ 11 2020 کال پورې راټول شوي او کېدلی شي په راتلونکو لوبو کې تغییر وکړي. بلې قدرمنو لیدونکو، د راشد خان لخوا تر اوسه 48 شلوریزې نړیوالې لوبې شوي دي او په دغه 48 شلوریزې نړیوالو لوبو کې 89 لوبغاړي سوځولي دي چې د سوځونکو لوبغاړو له جملې څخه یې تر ټولو زیات د کیچ په ورکولو سره اوټ شوي دي. یعنی د راشد خان په توپ باندې تر اوسه 11 کیچونه نیول شوي دي چې د هغې له جملې څخه یې 4 راشد خان په خپله اخیستي دي. د راشد خان لخوا په سوځېدلو 9 لوبغاړو کې 29 لوبغاړي د بولډ په شکل سوځېدلي دي. همدارنګه د راشد خان لخوا د بولډ څخه وروسته زیات لوبغاړي چې نوموړي سوځولي دي هغه د LBW په توګه دي چې شمېر یې 18 ته رسیږي او په پاتې 11 لوبغاړو کې ټول یعنی 11 واړه لوبغاړي په سټمپ شکل باندې اوټ شوي دي، یعنی د ویکټ کیپر لخوا سټپ شوي دي. اوس یې په ټولیزه توګه درته وایو، راشد خان په شلوریز کرکټ کې 9 لوبغاړي سوځولي چې له جملې څخه یې 11 کیچ اوټ شوي دي، 29 بولډ اوټ شوي دي، 18 LBW اوټ شوي دي او 11 لوبغاړي یې سټمپ اوټ کړي دي. د کیچ څخه 4 لوبغاړي راشد خان په خپله کیچ کړي دي. بلکې قدرمنو لیدونکو، د ویډیو کتلو څخه یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو سمې او په صحیح توګه در ورسیږي. ښه ورځ.